الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة العمران يوصل بإنزاوية نمبر آية پوری خبر شیو. وصلى رب العزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی ورکی، ځکه چې کله د وحود دا واقعه را پیښه شوه او مسلمانانو ته سخت شکست یا په هغوی باندې سخت امتحان راغی، نو د منافقانو خولې کولاو شو. منافقان خو ناس داسې وخت دی، نو بس د هر طرف نه په رسول صلی الله علیه وسلم باندې اعتراضات، د منافقانو د طرف نه، د کافرانو طرف نه مسخري، تنګول چې دا څنګه او دا ولي او دا څنګه او دا ولي. نو الله رب العزت دلته تسلی ورکوي. بله دا چې د تیر شوي آیت کې الله وی دغه شیطان دی، تاسو د خپلو ملګرو نه یری. نو اوس د شیطان د ملګرو تذکیره کېږي چې هغه کافران دي. دغه شان که د چا زړه ته دا راځي چې یاره دا کافران داسې روغ رمټ پاتې کېږي، یا دې جنګ کې دوی ته دومره نقصان میلاو نه شو څومره چې مسلمانانو ته ورسېدو، د دې څه وجه ده؟ نو د دې ټولو خبرو جواب هغه د روان ایتونو کې کېږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، او غمجن دینه کی تال راغ کسان چی تادی کئی پا کفر کے. انهم لن يضروا الله شيئا، یقینا دوی هیچری نقصان نشی ورکولی اللہ تس نقصان. پا دی ما غمجن کی دا کافرانو دا کفر چی دوی کئی، دا اسلام مقابله کئی یا مسلمانان تنگئی، نو ته په دې مغم جنه کېږه ځکه چې دوی الله ته څه نقصان خو نشي رسولی. دلته دا فایده ده کې چې صرف کفر نه، هر قسمه نافرمانی چې څوک کوي په دې کې الله رب العزت ته ذره برابر نقصان نشته. نقصان ټول د دغه کس دی. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، غواړي الله چې ونه ګرځوي دوی لره برخه په آخرت کې. ولهم عذاب عظیم، او دوی دپاره عذاب لوی دی. الله غواړي چې آخرت کې ورته د سره برخه میلاو نشي، نو ځکه الله کله مهلت هم ورکړي، پرېږده چې دوی به د کفر کې ښه ورننوځي. نو داسې نه چې ته کافر وینې وي، دا د مسلمان تربیت دی. داسې نه چې ته کافر وینې او هغه په نعمتونو کې خوشحالو کې یاره دوی دی په حق دی. نه، کله الله رب العزت داسې رانیوکوي چې پرېږدي بس، ځکه چې الله غواړي چې په آخرت کې هېڅ برخه د ده ونه ګرځي، د رحمت، د شفقت، د مهرباني، صرف عذاب. ان الذين اشتروا الكفر بالایمان، یقینا هغه کسان چې اخیستی دی کفر په بدله د ایمان کې. لن يضروا الله شیئا، هیچری نقصان نشي ورکولی الله ته څه نقصان. ولهم عذاب الیم، او هغوی لره عذاب درناک دی. دا یاده کړئ دا خبره. اسلام ګوره دې ته ضرورت نه لري چې د دې منونکي به لازم ډېري، هغه که لږي او که ډېرې خو هغه په حقه دي. او د کفر ډېرې ده، د بېدینۍ ډېرې ده، د اسلام له نقصان نشي ورکولی، نه الله له نقصان ورکولی شي. دلته الله وایي که نه کوم خلک چې کفر اخلي په بدله د ایمان کې، دوی هېڅ نقصان الله له نشي ورکولی، نه د الله دین له. په دې مه غمجنه کېږي. صحیح ده د مؤمن سره غم وي چې دا خلک ولې بېدینه کېږي، دا خلک ولې د الله دین نه مني، خو دومره مرتبه کې غم چې سړی نا امیده شي، دا خبرې غاړې ته کېده. د الله دین زورور دی. که
حدیث کی راځي کنه حدیث قدسی دی الله وی کدا ټول مخلوق سره د پیریانو الله نافرمانه شي کنه الله وی زما په بچی کې ذره برابر کمی نه راشي ټول ته خو د یو څو کسانو غم راغسته دا ټول چې څومره انسانان دي څومره پیریان دي ټول د الله نافرمانه بندگان شي کنه الله له څوک نقصان نشي ورکولی ولا يحسبن الذين كفروا او ګمان دې نه کوي هغه کسان چې کفر کړی دی اوس که څوک دا ووایي چې دې کسانو دا چې کفر یې اخیستی دی په بدله د ایمان کې په دوی د عذابونه ولې نه راځي د دې بعضو دا ذهن دی چې بس کم سړی کفر وکړي او بس د اسمان نه به یو تندر راولیږي او دی به په هغه ځي مردارېږي دا د ډېرو خلکو داسې ذهن جوړ شوی دی نو الله د هغې وضاحت کوي نه دي کوي ګمان هغه کسان چې کفر یې کړی دی انما نملي لهم چې بېشک هغه څه چې مهلت ورکوو موږ هغوی ته خیر لانفسهم غوره دی د پاره د ځانونو د دوی دا ګمان دی نه کوي چې دا کوم مهلت چې الله ماله را کړی دی یو په دې کې زما خیر دی یا دا به زه ښه سړی یم یا به یو په ما عذاب نه راځي عذاب به نه زما په برخه کې الله وی دا ګمان دی نه کوي نو بیا ولې مهلت ورکوي انما نملي لهم ليزدادوا اثما یقینا مهلت ورکو موږ دوی ته د دې دپاره چې زیات شي دوی په ګناه کې ولهم عذاب مهین او دوی لره عذاب سپکونکی دی دا یاده کوي دلته فایده ډېره د یرې خبره ده صرف دلته دا نه چې ستا سوچ او زما سوچ کافر ته ځي حدیث کې راځي چې کم سړی د الله نافرمانیانې کوي او بیا ولم الله هغه څه ورکوي چې دی غواړي نو دی په ځان ویرېږي ځکه چې دا د الله د رانیویو طریقه ده صرف خبره د کافرانو نه ده یو مسلمان بېدینه چې د الله نه غافله دی دینداري داسې مزه نشتي بیا هم عیش و عشرت کې دی نو دی دې آیت ته سوچ وکړي انما نملی لهم لیزدادوا اثما کله الله مهلت ورکي چې دا سړی په نافرمانیانو کې ښه ورننوځي نو چې څومره نافرمانیانې ډېرېږي دومره به په آخرت کې عذاب ډېرېږي ولهم عذاب مهین او دوی لره عذاب سپکونکی دی ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ندی الله چې پریدي مؤمنان په هغه حال چې یی تاسو په هغې دلته بله خبره الله ذکر کوي چې داسې نشي کېدی چې الله رب العزت مؤمنان دقه شان پریدي په کوم حال چې دي یعنی چې څنګه اسلام قبول کو او بس یو خبره ختمه شوه دی به په دې حال پاتې شي داسې نشي کېدی لازم به امتحانونه راځي هلته د احد د غذا تذکره وشو به یې کې سختې راغلي د هغې سره دا خبره تړون لري چې الله ولې په دې مؤمنانو باندې دا سخته راوسته نو جواب یې ورکړو چې دا د الله طریقه نه ده چې مؤمنان په دغه شته حال پرېږدي او را به شي سورة العنکبوت په اوله کې الله ویلي دي ولې وایي د دې خلکو څه ګمان دی چې دوی به وایي چې موږ ایمان راوړی دی زه به یې پرېږدم امتحانونه به لازم راشي او په امتحانونو کې خو د ایمان پته لګي که اوس وګوره د رمضان دا میاشت راله الله رب العزت ته څه ضرورت دی چې ما ورته روژه ونیسو او ما ورته به هغه له څه پیدا ورکړو چې الله او بیا ځان غوسه کوو او شین کوو سور کوو چې ما روژه نیولې ده او روژه مې سر ته ختلې ده او خپې ته ختلې دین الله ته څه پیدا ده خو دا امتحان دی چې پته ولګي چې څوک د الله دپاره لږ وخته پورې شهوت خپل ټینګولی شي هغه شهوت ته عورت دی که هغه شهوت ته د خوراک دی د خېټې دی دې کې د ایمانونو پته لګي حالانکه دا مثال هم ماته داسې مزدار نه ښکاري داسې دومره غټ امتحان هم نه دی خو بیا هم یو نوع ابتلا ده امتحان دی نو دا به لازم راځي د امتحانونه حتى يميز الخبيث من الطيب تر دې چې جدا کړي الله پلیت ته پاک نه دا فایده د امتحانونو ده پلیت منافق بېدینه
پاک مخلص مؤمن تابدار دیندار د دوی فرق هغه په امتحانونو کې لګي د دوی فرق معلومیږي په فتنو کې په ابتلاءاتو کې وما كان الله ليطلعكم على الغيب او ندی الله چې خبر کی تاسو په غیب باندې یعنی کڅوک دا وایي چې الله ته خو پته ده چې دا منافق ته او دا رښتینی مؤمن دی امتحانونو ته څه ضرورت دی خو الله دې موږ ته ووایي نو الله وایي دا د غیبو خبرې دي یو دا او الله د غیبو خبر چاله نه ورکوي بس دا الله طریقه ده امتحان راولي په هغې کې به خپله پته ولګي چې منافق څوک دی مؤمن څوک دی کنه الله ته خو مخکې نه پته اوس الله وایي چې داسې کیدی شي چې زه پیغمبران غوره کم د پیغمبرۍ دپاره او هغوی ته د غیبو څه خبر ورکم ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء مگر الله غوره کوي د رسولانو خپلونه چا لره چې وغواړي تاسو دا کار وکئ اوس کوم را روان کار چې الله ذکر کوي الله وایي تاسو دا وکئ دا تپوسونه پرېږدئ چې منافق پکې څوک دی او موږ ته دې وښوی شي دا خبرې پرېږدئ محنت کوئ کوشش کوئ فآمنوا بالله ورسوله نو ایمان راوړئ په الله او په رسولانو د هغه وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا او کچرته تاسو ایمان راوړو ویریدئ د الله نه فلکم اجر عظیم نو ستاسو دپاره اجر لوی دی بعض کسان تپوسونه ډېر کوي کار والا نه وي خو بس هسې د ځان نه یو پړتو جوړ کړی یا کوتینګار او دا دیسې او دا دیسې او دا ولې دیسې او جي دا ولې دیسې او جي عمل ته چې ګوري صفر الله وایي عمل له زور ورکوي په الله مضبوط ایمان راوړئ په دې رسولانو راوړئ او که داسې هم وکړه نو الله به درله لوی اجر درکړي اوس الله د بخل بدي بیانوي بخل یو ناروا صفت دی او ما نږدې ورځو کې په عامو درسونو کې په دې باندې تفصیلي خبره کړې وه چې مؤمن سخي مؤمن د بخل نه ځان لرې ساتي ځکه بعضو روایتونو کې داسې هم راځي چې ایمان او بخل نه جمع کېږي معنی چې مؤمن سره بخل ډېر عجیبه ده مؤمن دی بخیلي دا عجیبه خبره ده سوال دا دی چې دلته الله ولې اوس د بخل خبره کوي نو ګوره چې کله الله موږ ته وایي چې مال ولګوئ دا هم امتحان دی مال لګول دا د بخیلانو نه تپوس وکړئ چې امتحان دی که نه دی دا امتحان دی یو شی ستا خوښ دی او ته یې رالی الله دپاره یې ورکړې او ستا ورته ضرورت به هم دا هم یو نوع امتحان دی نو په دې سره هم د پاک او د پلید پته لګي په دې سره هم د رښتیني او د دروغجن مؤمن پته لګي دغه شان نږدې د منافقانو او د اهل کتابو تذکره وشوه او دا صفت په دغه دواړو کې دی منافقان خو دومره بخیل مخلوقو که نه را به شي انشاءالله سورة الانفال او توبه کې به وورو دغه ناشنا بخیلان صرف دغه والو موږ له غنیمت کې راکړي دا به د مسلمانانو کې هم باز دي بس دغې ته ناست خو یو ته ووایې نه دغه والا نه شي داسې به نه داسې ووایه اهل کتاب یا خصوصا یهود دا خو انتهایی بخیل مخلوق او د هغې څه نه څه بحث چې دی هغه سوره بقره کې شوی ولا يحسبن الذين يبخلون او ګمان دې نه کوي هغه کسان چې بخل کوي په هغه څه یا بخل کوي بما آتاهم الله من فضله په هغه مال چې ورکړی دی دوی ته الله د خپلې مهربانۍ نه ګوره که نه دی تعبیر ته مال الله ورکړی دی د خپلې مهربانۍ نه او دی د الله دپاره نه لګي د دې نه لوی بخل څه شی دی هو خیرا لهم چې دا غوره دی دوی لره بخیلان دي دا ګمان نه کوي چې دا موږ چې دا شوړۍ جمع کوو دا څه دي
دا ګوره دي دا شمارل دا ټالۍ ورته اچول دا ډایرکټ د بینک اکاونټ ته رسول الله وایي دوی دې دا ګمان نه کوي حالانکې ګوره دې ته بخیل سړی سخت خوشحالي د بخیل دپاره لویه خوشحالي دا ده چې د دې یخودې شوي پیسو سره یو 2 روپۍ نورې زیاتې شي دا د لوی ارمان دی د زړه قال الله وایي دا دې خیر نه ګڼي په دې دې نه خوشحالي بل هو شر لهم بلکې دا بد دی دوی لره دا بخل د الله په فضل باندې دا دوی دپاره څه دی بد دی د ابوبکر الصدیق رضی الله عنه یو قول نقل دی اوس ناشنا هغه به وي وأي داء أدوأ من البخل وی ما ته د بخل نه خطرناکه بیماري به لوښایي ما ته خو نه ده معلومه دا به هغه وي وی ما ته د بخل نه خطرناکه بیماري خو بله نه ده معلومه که تاسو ته معلومه وي راته وښایي دا ډېره خطرناکه بیماري ده نو دا دې څوک خیر نه ګڼي دا څه شی دی شر شر څنګه دی سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة زرد چې په غاړه کې به واچولی شي دوی ته هغه څه چې بخل کړی دی دوی په هغې باندې په ورځ د قیامت اوس یې ګرځوه مزې کوه نو دا خیر شو که شر شو دا کم مال چې دوی به بخل کړی دی که نه او د الله دپاره یې نه دی لګولی دین دپاره یې نه دی لګولی په مسلمانانو یې نه یې لګولی په ځان یې نه یې لګولی په بچو یې نه یې لګولی دا به ورته الله د قیامت پر ورځ په غاړه کې ور واچي دې شرم او دې ذلت ته ګوره ولله میراث السماوات والارض او خاص د الله دپاره میراث د اسمانونو او د ځمکې دی والله بما تعملون خبیر او الله په هغه څه چې تاسو یې کوئ خبردار دی دا خبره الله ولې وکړه یو سړی بخیل دی وایي زه نه لګوم په اسلام باندې څه په دین باندې څه ګمان یې دا دی که ما ونه لګوم دا دین به کمزوری شي بارک الله فیک بعضو ګوره دا مطلب وي برید تاوی راته وایي که زه منزل الله نړم که ما دینداري ونه کړه که ما مال ونه لګو بس د ده دا مطلب وي چې دا دین ټول ما ته دی بس که زه وموجو دین به وي که زه لاړم دین خاطر الله وایي کښېږده دا پیسې ځان سره قیامت په ورځ به پته ولګي د الله خو میراث د ځمکو اسمانونو معنی ده پاتې الله ته دي ستا په دې بخل سره د الله دین ته ذره برابر نقصان نه رسي مې یې لګوه الله نور ډېر بندګان پیدا کړي دي چې هغوی یې لګوي دغه شان دې ته پکې اشاره ده چې دې دا دومره هرس کوي که نه بخل کوي په دې مال حالانکې دغه مال دته پاتې کېدونکی هم نه دی ځکه چې ځمکې او اسمانونه دا په میراث کې چا ته پاتې دي الله ته پاتې نو څومره کمقل دی چې هغه پاتې او فاني دنیا باندې بخل کوي او د هغې د لاسې خپل آخرت خراب کړو اوس الله د یهودو ذکر کوي خبره دې ځنه روانه شوه ځکه چې یهودو کې هم بخل وکړه منافقانو کې هم بله دا چې یهودو کله چې الله رب العزت د آیت نازل کو من ذا الذي یقرض الله قرضا حسنا څوک به الله له قرضه ورکړي ښایسته قرضه مخکې وضاحت شوی سوره بقره کې نو هغوی مذاق شروع کوي الله غریب شوی دی د مسلمانانو نه مال غواړي والعیاذ بالله او الله بخیل دی وی دا هم دوی ویلي دي وقالت اليهود ید الله مغلوله والعیاذ بالله نو دلته یې وایي چې میراث د ځمکې او د اسمانونو الله ته پاتې دی نو اوس وایي چې یهود دا کومه خبره کوي چې دوی وایي چې الله غریب شوی دی هر څه د الله دي او د انسانانو سره چې څه دي دا ټول د الله دي یهود یاده کوي دا د یهودو په تاریخ کې چې دا خبره ذکر نه کړه نو تاریخ یې نیمګړی دی چې دا انتهایی بې ادبه قوم دی دوی په ډېرو ځایونو کې د الله بې ادبي کړې پیغمبرانو خو یې کړې ده خو یې وجلي د آسماني کتابونو خو یې کړې د الله یې بې ادبي کړې ده ځای پسې لقد سمع الله یقینا واورید الله قول الذین قالوا
وینا داغ کسانو چوی ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء یقینا اللہ فقیر دے و من مالدار یوں. اللہ دا خبر ما وورید او دا دید اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یو یهودی وحلیم چی بیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر را ورسیدو اللہ دا ایتون را ولیگل تصدیقی وکو اللہ رب العزت دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا خبری چی آو دوی دی سیویلی دی ظالمان سنکتب ما قالو زرد چی و بلیکو اغس چی دوی وی فائدہ دا کی دلتا دانا چی تلی یہ کرلا خبری کیا و قصہ ختم شو او زجو لار بشو سلام علیکم تخبری دیری تزو زخبریت سنکتب ما قالو نتا چی سوے کنا دا طول نوٹ کی ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید سورہ قاف کے اللہ ہوئی چی دا انسان چی دا خلین خبر رو باسی و ملائکو کی یو ملک اللہ مقرر کڑے دی دا پارا دے چی سنگ دے خبرو کیا گئے نوٹ کی نو دا مو آئی چی رب اسم خبرو کڑا کسا ختمہ شو سنکتبو ما قالو نو اللہ وی دا دی یہود دا خبرم مالی کلے دا او یوازی دا ندا وقتلهم الانبیاء بغیر حق او وجل دا دوی پیغمبرانو لرا پنا حقا یو خود دی ظالمانو ندا کنا بیدبی دا اللہ او بیدبی دا پیغمبران ونقول ذوقوا عذاب الحریق او آیو بدوی تا چی وسکی عذاب دور سوزون کی ذالک دا پدی وجا ذالک دا عذاب ولی بما قدمت ایدیکم بسبب دا عمل دے چی مخی لیگلی دلا سنستاسو وأن الله ليس بظلام للعبيد او یقینا اللہ ندے الظلم کون کے ببندگانو باندی یعنی تا اقسم ملاویگی جستا لا سنو لے گری اللہ گوڑے چاہ سر ظلم نکی گوڑے ندی کی زمان دا پارا فائدہ چی قیامت پورز منگ تا حاگا سم ملاویگی چی سمنگ مخ کی لے گری نا زیاد نا کم استاق پلا مرزی دا چی تا دا سسر مخامخ کے دل غواری الذین قالوا داغ کسان دی چی وی دوی یا ویلی دا دوی دا یهود خبر دا دوی نور قباحتون بیانی کی بل قباحت پا دوی کی دا دا چی دوی با دا دین نمنلو دا پارا بیهود بہانے کولی چی کل بدوی تاویل شو چی تاسو پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان وری نراوڑی وی منگ با ایمان راوڑے وی خو منگ تا اللہ دا خبر کردی دا پا تورات کی چی تاسو با یو رسول بانی دا آگا وقت پوری ایمان نراوڑی چی سو پوری داگا پا شریعت کی دیسی نئی چی تا قربانی ورکی یا صدقہ دا اللہ دا پارا ورکی و دا اسمان نور راشی و دا اوپری ہن دا وہ پخانو امتونو کی دا غوی مال غنیمت دا غوی صدقی با دیسی قبلی دی کولا و اسمان لاندی بای کی خو دی چی ور براغی و بای سیزل مانا دا چی اللہ قبولا کرا خدا دوی دروغ ہوئی چی اللہ تی دا اللہ وز اغسطے دی چی تاسو با دا آگا وقت پوری پیو نبی ایمان نراوڑی چی سو پوری دیسی نیشی دا دروغ ہوئی دوی نو دوی دا ویلیو ان اللہ عہد ایلینا یقینا اللہ حکم کڑے دے منگتا یا لوزی کڑے دے زمانگ سرا اللہ نؤمن لرسول چی ایمان بن روڑو پیو رسول حتی یأتینا بقربان تردی چی روڑی منگتا قربانی تأکلو النار چی خوری غیل رور در دوی دروغ دی چی دا آخری نبی نا خبردائی وی دا اللہ ویلی چی دا آخری نبی نا خبردائی چی دا قربانی خیرات و صدقہ با ور خوری او حال دا چی من خودی سوون لی دا چی پیغمبر دی قربانی ورکی یا پیغمبر دی صدقہ ورکی یا دی امت کی دی عام دی سی او دا برین ور خونه دی را گلے ذکر من ایمان نرو
قل توایا قد جاءكم رسل من قبلی بالبینات یقینا درغلی دی تاسو ته ډیر رسولان مخکی زمانه فخکارا دلیلونو سرا وبالذی قلتم او باغس سر چی تاسو ویلیو یعنی که تاسو دومره رشتینی اللہ حقیقت بیانی چی دا دی پیغمبر نمخ کی سمر پیغمبران اللہ تاسو در لگلی بنی اسرائیلو کی دیر زیاد پیغمبران را گلی اخکار دلائلی راوڑو وبالذی قلتم کمی مطالبی چی تاسو کڑی و آغمی منم پورا کڑی تھی یعنی دوی بکلوی کتر اللہ نبی دیسی دوشد اللہ نبی دیسی دوشد اللہ ولا پورا کڑی فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين نولي وجلی دی تاسو اغوی کئی تاسو رشتینی زدا پیغمبر کو پریری دلتا کو تاسو دا بانا راولی وی دروغو بانا آگا پیغمبرانو مولی وجلی دی مانا چی خباست پا تاسو کے سوسنے نوے ندی دا مخ کی نپروت اگو خو مطالبی مستاسو پورا کردی دا اللہ پا ایزن سر بیا مولی وجل فَإِن كَذَّبُوك نکدوی دروغ جن کیتا فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ نو یقینا دروغ جن کڑی شوی دی دیر رسولان مخکستانا تسلی او دیکی دا ہر داعی دا پارم تسلی دا چی سوکم دعوت ورکی دا اللہ دین طرف دا چی گورا پیغمبران چی اللہ بوتا وحی کولا ڈائریکٹ و مباشر اگوی تا چی دے دروغ جن ویلی شوی دی نو که چرتا ماو تا تسوک دروغ جن ہوئی یا مسخریو کی یا رپورٹو ہوئی کنو سا دنیا ورانی کی جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير راغلی واغوی پخکار دلیلون سرا او پوار کتابون او پلوی کتاب رنا کون کی سرا یعنی قسم قسم نخی آگا پیغمبران روڑی بالبینات والزبر وار کتابون والکتاب المنیر او لوی کتابون رنا کون کی بعضو تے صحیفی ورکڑی دی بعضو تے کتابون ورکڑی دی قسم قسم دلائلی ورکڑی دی سرد دی دلائلو سرد دی قسم قسم کتابونو اللہ وی اگوی تدرق جنوی لیشیوی دی نو کتا تیوی نو تسکوا صبر کوا وسوتوی صبر کوا ہر نفس بانی با مرگ رائزی دا دوی بمل تپتولگی اوستا دا نبوت دا حقیقت بم دوی بیوینی او بمنیم خو پاگ ورز بمنل فائدہ نورکی کل نفس ذائقة الموت ہر سا ولا سکن کے دمرگ دے سوچتی کھڑے چرتا دیکھی کل نفس ذائقة الموت دا مگر صرف ایسی اولو یا تعزیت کے اولاسنیو کی کینو حق الارد و طول روان دیو بس خبر دی جیبی نظرت ندی چرتا سوچ دی بکڑے کل نفس ذائقة الموت چرتا سوچ دی دی کی کڑے دی یو وقت روان دی چی تب دا دنیا نزی او استاد اعمالو دا صحیفی او عمل نامی با یورز را طولی کڑیش نصیحت داده چی تهیئ للقاء اللہ قبل فوات الاوان اللہ سر ملاقات تا تیریو کا مخی دا دینا چی موقع در نزائش دلتا گولا اللہ تی سوک مستثناء کرم ندے گا نا دائم ندیولی چی پیغمبران نالاوا مجاہدین و نیکان و رشتین خلقو نالاوا انا طولی جگہ کل نفس ہر دا سا خاون سکون کے دا مرگ دی دا ذائقہ با لازم موتا سکو دا خون دیر ملگری خپلوان منگ سرو اگوی با پا جڑا شو چی کلوی دا خبر واوری دا منگ بخبل ریدلی زمان ملگری و زمان خپلوان چی کلوی دا مرگ خبرو شو اگو پا جڑا شو چی دا با سنگ دا گوٹ با سنگ گئی
دا خون به څنګه هغوی وسکو او ما ورته ته دا خون سکل پاتې دي. اوس هغوی خو سکلی الله له ورغلي نه هغوی موږ ته ویلی شي چې څنګه و څنګه نه و، نه ترې موږ تپوس کولی شو. خو دومره دا ځان سره وساته زړه کې چې ما او تا به سکو موږ ته لا پروت دی. او که چېرته موږ محنت او کوشش وکړو نو دغه ګوټ سکل به الله موږ ته آسان کړي. او اوس دغه موسم راغی. مؤمن دپاره خو هر موسم د دیندارۍ دی، خو بعض موسمونه بیا د بعضو نه خاص دي. دا روژه موسم د عبادت وګرځوي خیر دی که لږه دنیا پکې کمزوري شي. او دا شیطان دومره خطرناک دی که نه، لکه عام ورځو کې که د سړي دنیا ته نقصان رسي دی داسې سړي ته سوچ او فکر نه پیدا کوي، خو ټول غمونه او سوچونه به د عبادت هغه زمانې له راوړي. لکه یو سړی دی ګوره کار مار کوي، د ده سره چې را کم کسان کار کوي، که دا پکې یو ځای ته لاړ شي بل ځای ته موبایل ګوري هسې پراته وي دی خو دی او ده سره دومره سوچ نه وي. خو چې کله دا کسان د الله بندګي کوي د سره سوچ پیدا شي چې دوی عبادت ته لاړ شي، د دوی پکې ټیم ډېر اړوي، دې سره زموږ وخت ضایع کېږي او دوی چې زمانه پیسې، یعنی شیطان ته همیشه په هغه خبرو کې دې ګډوډ کوي چې د هغې تعلق د عباداتو سره او د هغه زمانې په باره کې. نو دې رمضان کې بیا موږ ته خېټې بازارونه ته وځي داسې حال جوړ دی ته به چې قیامت دی، قیامت خوراکونه ختم شوي دي. بیا ماښام کې د الله د راضي کولو وخت دی او دا به چغې جوړي، پکوړې او شربت او سموسې او فلانې ته وایي چې به دی مړ شو. ورته وایي که د اذان وشو د اذان نه بعد به لږ ساعت بعد به وخورو، نه بعد دا ټیم به پکار دی. داسې به د شیطان په سر راغستی. نو دا میاشت د تجارت میاشت ده د الله سره، خپله خوښ هم ده. لږ ساعت مخکې مونږ هغه ایت وی که نه چې د کافران چې کفر کوي الله وایي ما له څه نقصان نشي راکولی. ګوره که موږ د دې روجې د دې شپې نه دا اولنۍ شپه ده، که موږ د دې نه د اخرنۍ پورې دقه شان کینو والعیاذ بالله چې زره برابر عبادت پکې ونه کړو، نو چېرته دا سوچ ونه کړي چې ما یا رمضان له نقصان ورکو، یا مې مسلمان له ورکو، یا مې شیخ صاحب له مفتی صاحب له ورکو، یا مې الله له نقصان ورکو. نو خیر دی که دنیا ته پکې لږ نقصان رسی، که هغه مالی دی که هغه بدني دی. دین قرباني غواړي. پرون او بل زموږ د احد او د بدر د غزا تذکره وکړه چې څنګه قربانیانې صحابه کرامو ورکړې. زموږ دا به څه قرباني خو هسې قرباني ورته ویلی کېږي، نور دا به څه د یادولو هم نه. نو د دې ګوټ دپاره تیاری دی ټول، دغه اولنی ګوټ چې به د مرګ کېږي. كل نفس ذائقة الموت، هر ساواله سکون کې د مرګ دی. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، او یقینا پورا بدر کړی کېږي تاسو ته اجرونه ستاسو په ورځ د قیامت. دې کې دوه خبرې دي. یوه یاره یو سړی وایي زه مرګ به راځي جو راځي شي نه څه چل به وشي، مرګ دی راځي دی. الله وایي نه د مرګ نه بعد بیا قیامت کې الله ته ودرېږي دي، هسې مرګ نه دی، وروسته حساب کتاب دی. دویمه مؤمن دپاره زیرې د بېدینه کافر مجرم منافق دپاره پکې یره چې ګوره څه چې کوي د دې پوره بدله د قیامت په ورځ میلاویږي. فمن زحزح عن النار، نو څوک چې واړولی شو د اور نه، وادخل الجنه، او داخل کړی شو جنت ته، فقد فاز، نو یقینا د وګټله. دا اعلان ګوره د الله دی ښه، فقد فاز وی ګټله په میچ کې، وی ګټله په مزدورۍ کې، وی ګټله په ډیوټۍ کې، وی ګټله په سبق کې. نه نه دا هغه ګټه نه ده، حقیقي ګټه چې کومه ده الله هغه د ترلاسه کړې ده.
فقد فاز. د دې پته به موږ ته کله ولګي؟ پته ته شتي؟ زه ته یو خبره وکړم ډېره عجیبه ده، چې کله د قیامت په ورځ د جنت په دې غټو دروازو باندې ګڼه جوړه شوه که نه، بیا به پته ولګي چې ګټل او بیلل څه ته وایي. چې کله په دغه غټو دروازو باندې ګڼه جوړه شور پې جوړې خلک ورننوځي او د نوم پکې نه وي، او چې کله جهنم ته دا خلک ګزارلی کېږي او دې ته الله بچ کړي او په پول صراط راوړي جنت ته ورننوځي کنه ته پته ولګي فقط فاز څه معنی ده. زه به تاسو ته فقط فاز څه وضاحتونه کوم، خو لنډ دغه دی چې کله چې په هغه دروازو باندې ګڼه جوړه شو بیا به پته ولګي څوک پکې دی او څوک پکې نه دی. او دا صرف د ارمانونو خبرې نه دي چې زه غواړم دغه ګټه او ډډه مې لګولې د خوبونه کوم. ما له سخت تعجب راشي او غوسه م راشي، لکه یو ورځ یو دا ونه وي چې زما ښه ټیټ پیسې په کار دي خو خوب به وکړم تلی نه شم. یو داسې نه وایي. او چې د جنت او د دین او د الله د راضي کولو خبر راشي هر یو وایي زه به الله غفور رحیم دی او یو انسان لږ کمزوری هم دی. دا څه جدا پالیسي نه ده. د دنیا دپاره پالیسي یو شان چلیږي، د آخرت دپاره بل شان چلیږي. زه پوه نه شوم په دې. که چا ته پې ډېر علم وي او پوه وي موږ دې به پوه کړي چې موږ هم ډډې ولګو چې زه آخرت په دې میلاوي. ومن اراد الاخره سورة بني اسرائیل کې الله ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها، او څوک چې آخرت غواړي او د هغې د ترلاسه کولو دپاره کوشش وکړي منډه ووهي. دی نه دي وایي چې خپه په خپه واچوي چې الله غفور رحیم. روژه راغله زه به روژې به پکې نیسو او د بعضو دا روژې داسې ماښام ته پاو ساعت پاتې راپاسي لا جګړې پکې هم کوي. ته به وایي چې د روژه ما له اتاله نیولې ده په پاو ساعت کې به دې دا دې کال له اوږدې نه دي او څو پاتې شوي او څو لاړې او سترغلي به راپړسېدلي او بې سیره بې برکته مخ به وي. ورب الکعبه د دې خلکو په مخ کې تیاره پرته وي که نه، په دې مخ کې تیاره پرته وي، سړي ورسره ناستې ته زړه نه کېږي. او بیا چې پکې لا دا ووایي چې د نسوار نه دي لګولي، د سګرټ نه دي کشي نه دی کړی، د سره خبرې مه کوه غوسه دی. په موږ او په الله احسان دی ښه، یعنې دومره ښې د الله سره کړي دي چې د نسوارو چونډې یې پرېښودی دی او د سګرټو کشي پرېښودی دی. موږ ته غوسه کېږي چې ته یې لګي. دا عبادات دي د باسو، الله نه وله حیا نه ورسي. نو اوس موقع ده چې موږ دا ګټه په خپل نصیب کو فقط فاز. اوس کې یو سړی وایي چې یاره صحیح ده خو دا دنیا معمولي خو نه ده که نه، تکه شنه ده، خوږه ده، بچي دي، مور پلار دي، شهوات دي. دا ته څه وایې؟ د دې نه د چا زړه کېږي؟ الله رب العزت ټول حقیقت د دنیا تا ته په یو جمله کې بیانوي، او دا حقیقت هغه څوک بیانوي چا چې د دنیا پیدا کړې ده. زما خبره نه ده. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، او نه دی ژوند دنیوي مگر سامان د دوکې دی. بس دا د چا خبره؟ د الله خبره ده. یعنې دا د دنیا هغه حقیقت دی چې خالق د دې دنیا یې بیانوي چې دا د دوکې سامان دی. ګوره په دې دوکه نه شي، دا وقتی طور خبرې دي، بس دومره فایدتي والی چې ستاسو ژوند پې رواني او آخرت ته پې ورسوي. خو ډېرو خلکو په دې حقیقت ځان نه دی پوه کړی. اوس الله رب العزت وایي چې ازمیښتونه به قسمه قسم راځي، ځکه چې دنیا ځای د امتحانونو دی، دنیا دارالقرار خو نه دی. مخکې دا وایي چې جنت ته څوک ورننوځي نو هغه وګټله. اوس دې طرف ته اشاره کوي چې جنت ته ننوته هسې نه کېږي. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، خامخا امتحان به راوستلی کېږي په تاسو باندې
پا مالون استاسو کی او پا نفسون استاسو کی دا فیصله دا اللہ دا خامخا خامخا مال کی امتحان روان دے پا نفس کی دا طول امتحانون دی گو رہے کہ دا روجنی ہوا امتحان دے مال دا اللہ رپار ورکول امتحان دے دا دین ازدہ کول دیتا ناستا دا امتحان دے صدقی ورکول امتحان دے منز کول امتحان دے بیا دا کافرانو دا طرفنا تکلیفون ملاوی دا مسلمانانو تا دا امتحان دے و دا بلازم کی ذکر چی اللہوی لتوبلون خامخا تأکید کرے دے لازم بدیسی کی وَلَتَسْمَعُنْ او خامخا او ریبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم داغ کسانونا چی ورکڑی شید ورت کتاب مکستاسونا ومن الذین اشرکوا او داغ کسانونا چی شرکی کڑی دے اذن کثیرا تکلیف دیر یا ضرر دیر خامخا بے او رئی اس کافران کاغا اہل کتابو کی دو کاغا عام مشرکانو کی زمان دوستان دی که دشمنان دی دشمنان مستاز سخیال لجی تبا دا بیت طرفنا خیری نی او بسا گاڑی تعمیلون دا گلون دا راچے لازم با اللہوی تاوستا تکلیفون در رسی لکه تکلیف چی در ورسی رو تاوستا کمزی کی احد کی اینا مخی بدر کی جنگوش اگینا مخی پا مکہ کی دیار لسکالا مؤمنانو سرد رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم قسم تکلیفون برداشت کری او دا وسا پورا قیامتا پورا اگوی با حتی الوسا کوشش کی چی منگ دا تکلیف را ورسا خو اللہ یو طریقہ خی چی دائی پا دی صورت کی دری سلور زینو کی وقوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا او کسبرو کتاسو او تقوامو کڑا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ نو یقیناً داد پخو کارونون دی تیر شاید دیسی نصیحت مخی گنا سوزینو کی تیر شو التے منگا وضاحت کرے دی وصلا دا یہودی و بل قباحت بیانی اگدا چی دوی با علم پتاو او سورہ بقرہ کی دا دی خط تفصیل تیر شاید ذکر وما تاوستا ورزو کیوی چی پا دی ورزو کی پا توجہ ووری روان ورزی برتبیا اسانی خبر باندی بتا پوها انو دی یهودو دا صفت ما علتا تفصیلی ذکر کرو او خصوصا دوی سپٹ کری دا گیم باش شو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ او کل چی واغست اللہ وعد داغ کسانونا چی ورکڑی شوی دی اغویت کتاب لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ خامخاتا سب بیانوی دا خلقتا ولا تکتمونه او نب پتوی دا کتاب دا اللہ لوزا قستے دی دا اہل کتاب دا علماؤنم او دا دی امت دا علماؤنم حدیث کی رازی امام احمد امام ابو داود امام ترمیزی راوڑ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار دا چانے چی دیو مسئلی ببارکی تپوسو کڑے شو دا پٹکڑا دا جہنم واگی با اللہ دا تورواچی با جہنم کی علماء دا ہوئی زمواری دا دا چی کم علم اللہ دوی لورکڑے دا بخلکو تبیانی ہاں منگ یو مسئلہ ذکر کڑے و سورہ بقرہ کی کم وقت کی پٹھو لیش بارک اللہ فیک کلنا کل حکمت دی کی چی وقتی طور دا مسئلہ بیان نکڑیش اب یا پٹھول خونے جو سکی چاہے بیاری خدا وقت او دا زی دا مناسب نہیں دی او پاگئی منگ حدیث دا معاذ بن جبل ذکر کرو رضی اللہ عنہ اگوی یا رسول اللہ خلقو لزیر ورنکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا خلق بڑڑا ہوا لگئی بیا دا اس علم دے ورسول صلی اللہ علیہ وسلم خلقو تیلا مخکارا کوا نو کل مناسب دی سی چی بعض خبری و بعضو زینو کی و بعض زمانہ کی اگر سڑے پٹی کی دا کس حرج نشتی
فنبذوه وراء ظهورهم نغزار کو دوی اغا کتاب رستو دا شاگانو خپلونا. ندیم تفصیل تیر شای سورہ بقرہ کی اولی اللہ شاگانی ویدی سے ولونی چی کتاب غزار کو نکتوری خبری التشیر واشتروا به ثمنا قلیلا اوائی غستو پاکی سر قیمت لگ فبئس ما یشترون بد اغا سچی دوی اخلی بد دا اغا دنیا چی دوی اخلی پا مقابلہ دا دن کی چی دوی پٹ کڑے دی بلا بیماری پا دوی کی داوا دا دوی دا خوخوا چی زمنگ دی سیپت اکڑیش اگر کاغا کار منگ کی نشتی دا یهودو غٹ بیماری وا او دا با دی بازو مسلمانانو کمشتی چی زمان دی صفت کے دے بس لا چی اسڑے یو کار کئی او دا گواری چی خلق می صفتو کی دا خبر ندا و چی پکلا دا کار یمنو بیان دا گواری چی خلق می زمان صفتو کی یو سڑے تقوادار ندے خو گواری سا چی زمان دی صفتو کڑیشی چی دا تقوادار دی خواهی سڑے مولا ندے علم ندے خو پا زور دا گواری چی خلق دی زمان دی دو دری خبرو صفتو کی او دا دیوی چی او دا سڑے مفتی سیب دے و مفتی اعظم دے دا صفت یهودو کیو او دا شان بعض علماء وی دا دی تعلق دا منافقانو سرم دے دا دی روان آیت منافقانو احد دا غزانه 300 کسان رو پس کو پخپل ڈڑی لگولی ویناسو پا نورو غزاگانو کی انشاءاللہ را بشن دے تفسیر کی دوی با اکثر ڈڑی لگولی کورونو کی باید کڑکئی نندارہ کولا بیچی بکل جنگ ختم شو دوی بروتو بہر تا او دای غخته چی خلق زمنگم سیپتو کی چی منگم ٹیٹ مجاہدینو لیکن تازو کڑی سری چی تاو سیپتو کو ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا گمان مکو باغ کسانو چی خوشحالی گی باغ کار چی دوی ورطا راتللو کرل ويحبون أن يحمدوا او خوخی دا چی صفتو کڑیشی دا دوی بما لم يفعلوا باغ سچی ندے کڑی دوی فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب نگمان مکو بدوی باندی پخلاسی دود عذابنا ولهم عذاب علیم او دوی دا پار عذاب دردناک دے گورا کم سڑے دا یادا کہ ہر سوکت ہر چاہ کی جدا بیماری آگا دی واوری کم سڑے چی دا خوخی چی زما دی صفتو کڑیش زدانیم چی باغ کار چی دکڑے ندے زب باغ کار چی دکڑے دے او بیا دے غواری چی زما دی صفتو کڑیشی زما دی نوم وچلیگی زما دی ویڈیوگانی وشی زمان دی خلق تصویران و اکسونو باسی زمان دی خلق دسخط والی زما دی او روبی او دبدبی پزور دا دلیل لے دا دی سڑی دا ایمان پا کمزورتیا او ورسر دا عقل پا کمزورتیا نو پاتی لا آغا دا آغا خوب دا سر باس نکو چی آغا دا گواری چی زما دی خلق صفتو کی پا آغا سا چی دلا کریم ندی مؤمن ہر سا دا دی دا پارا کئی چی اللہ رب العزت تی رازیش او پرید دا ہر سا اللہ تا پرید دا ہر سا اللہ تا یو رز روان دا ہر سا بالتوینی للہ ملک السماوات والارض خاص دا اللہ دا پار باچائی دا اسمانون و دا زمکی دا واللہ علا کل شیء قدیر او اللہ پارشی باندی قدرت لرن کے دے مخیوی گمان مکو پا دوی چی دوی با دا عذاب نخلاش وسوی دا دقا اللہ نا بسن خلاش شی چی اگر سر باچائی دا اسمانون و دا زمکی دا و داخرنی آیتون دا سورة آل عمران واضح ہے دی و دا دیر قیمتی آیتون ہے او دا دی فضائل لاغلی دی پا حدیثونو کی خاص کردہ فضیلت چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچی کل تاجودو ترپاسی دو نو دا سورة آل عمران دا دی آخرنی آیتونو تلاوت بیکو دا دیزینا ان فی خلق السماوات
او کله چې د آیتونه نازل شو الله راولیږل نو رسول صلی الله علیه وسلم په ژړا شو. بلال رضی الله عنه ورته یا رسول الله ولې ژاړئ تاسو؟ ورته وویل دې ته غوږ کېږدئ. وی بلاله نن شپه په ما باندې الله ناشنا آیتونه نازل کړي دي چې څوک یې ولولي او سوچ او فکر پکې ونه کړي نو د هغه دپاره تباهي ده. دا ډېر عظیم الشان آیتونه دي. مخکې ګوره د یهودو منافقانو بد صفت ذکر کو چې هغوی غواړي دا چې خلک یې څه وکړي صفت. اوس الله وایي که غواړئ چې صفت وموشي نو دا را روان کارونه وکوئ. دا خلک د صفت لایق دي. ان فی خلق السماوات والارض یقینا په پیدایش د اسمانونو او د ځمکه کې واختلاف اللیل والنهار او په بدلیدو د شپه او د ورځ کې لآیات لأولی الالباب خامخا ډېرې نښې دي د پاره د خاوندانو د عقلونو. مخکې وایي چې باچایي د ځمکې او د اسمان د الله سره. اوس وایي د ځمکې په دې پیدایش او د اسمان په پیدایش کې او د شپې د تګ او راتګ په دې کې لویې نښې پرتې او د هر چا دپاره نه د عقل د خاوندانو دپاره. دا خبره محسوسو ځایونو کې ذکر کړه سوره بقره کې او دې صورت کې چې د الله رب العزت دغه مؤمنان خوښ دي چې هغوی په دین باندې د پوهېدو دپاره عقل استعمالوي. ښه دا څوک دي اوس ګوره ښه د عقل خاوندان څوک دي سوچ ورته کوه او بیا ځان ته وګوره چې ته پکې یې او که نه یې پکې. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم داغه کسان دي چې یادوي الله لره په ولاړه او په ناسته او په اړخونو خپلو. یعنې هر وخت الله یادوي. دلته فایده راووته چې د مؤمن عبادت دا صرف په یو زماني او ځمکې پورې خاص نه وي. د هر ټیم د الله بندګي کوي. یاره دا پردی ملک دی نن خفه یمه نن خوشحالي ده نن دیسې او نن دغه او دلته دا او دلته دا د مؤمن خبرې نه دي. د هر ځای کې الله یادوي. که دی ولاړي که دی ناسي که دی ملاسي. ويتفکرون فی خلق السماوات والارض او سوچ کوي په پیدایش د اسمانونو او د ځمکه کې. دا د عقل خاوند دی ځکه سوچ کوي. او زما یو بیان دی د علم د زیاتوالي دپاره به لازم واورئ. عنوان یې دی ورک شوی عبادت. د الله په مخلوقاتو کې سوچ. په هغې باندې ما تفصیلي هلته خبره کړې چې د الله په مخلوقاتو کې د سوچ او د فکر څه فایدې دي او څنګه سوچ موږ کولی شو د الله په مخلوقاتو کې. ځکه چې دوره تفسیر ګوره داسې چې پوره قرآن ختمولی او قرآن خو یعنې هر ټکی سړی ودرېږي چې دې کې د تفصیل وشي خو هر ځای کې چې تفصیل کې نو بیا به خبره ډېره اوږده شي. نو دوی سوچ کوي. اسې یو فایده به ته ذکر کړمه او زړه به مو خوشحاله شي. کم وخت چې ته تیرې د سوچ دپاره د الله په مخلوقاتو کې الله رب العزت دغه وخت او دغه کس صفت کوي. دا وخت هم قیمتي دی دا کس هم قیمتي دی. نو سوچ وکوي چې دا د هغه چا صفت کېږي چې هغوی د الله په مخلوقاتو کې سوچ کوي او هغې له ټیم ورکوي. نو چې څوک د الله په دین کې د سوچ دپاره ټیم ورکوي او هغې ته ناسي دا څومره اوچت خلک دي. ځکه چې ګوره آیات د الله دوه قسمه دي. یو آیات هغه دي چې کوم دی قرآن کې الله رالیږلي. دویم آیات کونیه د کائنات هغه په مخلوقاتو کې سوچ خو دې آیاتو کې سوچ کول څومره اوچت شان دی د دغه کس. دا اولنی چې دی دا اولنی دا چې سوچ کوي په مخلوقاتو کې دې فایده چاله ورکوي خپل ځان له. او دا چې سوچ کوي د الله په دین کې ټول مخلوق له. خیال هم دی که نه
ټول مخلوق له. ځکه چې دې کې یوازې فایده ده نه ده ما ورته چې دین ښایو یا یې زده کوو صحیح ده اولنۍ فایده زمونږ ده خو بیا دا فایده متعدده نورو ته ده بچو ته ښځې ته معاشرې ته ملګرو ته قوم ته ملت ته دنیا ته. نو دا دلته ناسته ستاسو دا معمولي مه ګڼئ. بیا خصوصا په روژه کې د هغې ناشنا خوني د عبادت کې الله لذتونه اچولي خوندونه چې هغې ایمان والا سکي چې د روژې په خوله سړی ناست د الله کتاب وایي. اگر که دا اسان کار داسې نه دی څومره چې په وینا کې اسان دی خو دې کې خوني ځکه چې د دې یو هدف چې هغه دا چې لږ ساعت مخکې موږ وایو فقط فاز دا هدف دا چې زه وګټم الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي. دوی سوچ کوي او څه وایي ربنا ما خلقت هذا باطلا اے ربا زمونږ نه دي پیدا کړي دا تا دا بې فایدې څه شی ځمکه اسمانونه یا الله تا بې فایدې نه دي پیدا کړي. دا دومره لوی مخلوقات الله سي پیدا کوي یعنی د یو غټ مقصد دپاره دي پیدا کړي. سبحانک پاکي د تا لره پاکي ته د دې نه چې ته بې حکمته کار وکړي. فقنا عذاب النار نو وساته موږ د عذاب د اور نه چې بې فایدې نه دي پیدا کړي مانت دا چې آخرت شتي جنت هم شتي جهنم هم شتي نو یا الله موږ د اور نه وساته. اوس د دې دا خلک د الله دومره خوښ دي که نه چې الله د دوی دعاګانې قرآن کې رانقل کړي دي. څه خیال دی چې دا دعاګانې یو سړی ووایي دی به الله ته نه نږدې کېږي. ما سورة بقره کې دا خبره ذکر کړې او که سورة آل عمران کې چې مختصر لار الله ته د رسېدو هغه دعاګانې دي چې موږ ډېر حد پورې موږ پرېښودي ده. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته اے ربا زمن یقینا ته چې څوک ورننه باسي ورته نو یقینا وشرموتاغه وما للظالمين من انصار او نشتی ظالمانو لرئیس مددگاران. ربنا إننا سمعنا مناديا اے ربا زمن یقینا من واوریدو یو آواز کونکے. واضح دی دعاګانو وضاحت ته ضرورت نشتی خو دلته یو فایده ده که ما څومره چې ما ته یاده ده ما د نږدې ورځو کې ذکر کړې وه چې الله ته کله فریاد کوي که نو دا رب نوم یې ډېر وایي. رب یو سړی به وایي چې ولې کمال دې کې څه دی ګوره د رب معنی یو ده پالونکی تربیت کوونکی. نو چې څوک زموږ تربیت کوي موږ هغه ته محتاج یو ذلیله یو د هغه په مخ کې. نو چې کله ته الله ته یا رب یعنی یا الله ته ما پالې او که ته مې پرېږدې نو زه تباه و برباد یم. ځکه که خیال م کړی د انبیاو او د نیکانو خلکو په دعا کې دا ربنا او ربي ډېري و یا الله موږ واورېدو یو اواز کوونکي. بعض مفسرین وایي دې نه مراد قرآن دی یعنی یا الله موږ قرآن واورېدو او بعض وایي دې نه مراد رسول صلی الله علیه وسلم. دا دواړه خبرې صحیح دي یو بل سره ټکراو خو نه خوري. ينادي للإيمان چې آواز کو ایمان ته ان آمنوا بربكم چې ایمان راوړئ بخپل رب فآمنا نو ایمان راوړو من. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا اے ربا زمن نو بخه من ته ګناهونه زمن وکفر عنا سیئاتنا او ورېجوه زموږ نه بدۍ زموږ ګناهونه زموږ او بدۍ زموږ یعنې غټ ګناهونه زموږ واړه ګناهونه زموږ زاړه نوي ښکاره پټ ټول پکې دننه راغلي. وتوفنا مع الابرار او مړه که موږ د نیکانو خلکو سره. الله اکبر. غم د خاتمې غم د خاتمې یا الله خاتمه زموږ د چا سره وکړه د نیکانو خلکو سره. ځکه چې ته د نیکانو سره مړ شوې راپاسې به د چا سره نیکانو خلکو سره.
او د دوی سره به جنت ته ننوځي. دلته بله فایده، خپل نیک اعمال الله ته وسیله کول جایز دي. لکه دوی دا وی یا الله موږ اواز کوونکې واورېدو څه وي ایمان راوړي، موږ ایمان راوړو یا الله زموږ ګناهونه وبخه، نو هغه ایمان راوړی الله ته وسیله کړو. او دا خو واضحه مسله د موږ څو پیرې بیان کړې ده چې جایز وسیله درې قسمه ده، د الله نومونه او صفات هغه ته وسیله کول، نیک اعمال الله ته وسیله کول، یا یو ژوندي نیک عمله مسلمان ته ویل چې ته زما دپاره الله ته سوال وکړه. نو د الله نومونه او صفات په دې خو ډېر دلایل راغلي. دلته دا دلیل د نیک عمل د وسیله کولو او حدیثونو کې هم شته، او دغه به هم په قرآن کې راشي چې ته یو نیک عمله سړي ته ووایې چې ژوندی زما دپاره دعا وغواړه. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، اے ربا زمونږ راکه موږ ته هغه څه چې لوځې کړی دی تا زمونږ سره په ژبه د رسولانو سته. څه لوځ کړی دی؟ جنت، سپارش، حوض کوثر، بخنه، کامیابی د دنیا او د آخرت. دا لوځونه شوي دي که نه د پیغمبر په ژبه قرآن کې الله موږ ته بیان کړي دي. نو یا الله دا لوځونه موږ له راکه، دغه څه موږ له راکه. ولا تخزنا یوم القیامه، او مه شرموه موږ په ورځ د قیامت. دا ګوره ډېرې ښایسته دعاګانې دي، یاد یې کړئ او په مخ یې د الله نه غواړئ. ډېرې قیمتي دعاګانې. یا الله موږ مه شرموه په آخرت کې، دغه لوی شرم دی، الله دې موږ ساتي. ابراهیم علیه السلام دعا کې دي که ولا تخزني یوم یبعثون، یا الله کله چې دا خلک راپاسي په ورځ ما مه شرموه، ځکه چې د اول مخلوق نه آخري پورې ټول ولاړ دی، والله تعالی هغوی په مخ کې وشرم. انک لا تخلف المیعاد، یقینا ته خلاف نه کوې د وعدې. ته چې لوځو کې به یې خلاف نه کوې، نو یا الله دغه لوځونه چې کوم تا موږ سره کړي دي د پیغمبرانو په ژبه هغه موږ له راکړه. الله رب العزت کریم مهربان رب دی، ته به الله ته دومره فریادونه وکړې هسې به دې پرېږدي. فاستجاب لهم ربهم، نو دعا قبول کړه هغوی لره رب د هغوی. الله مو واورېده د هغوی، واورېده معنی نه قبول یې کړه. فایده دعا مه پرېږده، لږیا اوسه، یو وخت به الله قبوله کړي. زما او ستا کار غوښته دي، نتیجه کله راله کله رانله، دې سره زما او ستا کار نشته، ځکه چې دا دعا عبادت دی. که الله موږ له زموږ دغه دعا رانه کړي که نه، د دې په بدل کې به رانه یا مصیبت لري کړي، یا به راله د قیامت په ورځ د دې په بدله کې اجر راکړي. یعنې هر وخت زموږ ګټه د تاوان پکې نشته. او دا مسلې موږ ځان له درسونو کې بیان کړي دي. الله قبول کړه دعا د هغوی. ګوره فاستجابه، فا یې راوړه، دې ته په عربي کې فاء التعقیب وایي، یعنې سم دست. د دوی په دې دعاګانو پسې الله د دوی دعا قبوله کړه، ټی وي پکې ونه لګه. چې کله ته الله ته فریادونه کې غوښتنې ته کې، الله دله دعاګانې قبلوي. او خصوصا میاشت د دعاګانو هغه شروع شو. دعا خو هر وخت مستحب ده، خو دا میاشت خصوصا الله سوي أني لا أضيع عمل عامل منكم، چې یقینا زه نه بربادوم عمل د عمل کوونکي ستاسونه، من ذکر او انثى، که نارینه یا زنانه. حدیث کې راځي، امام ترمذي راوړی دی، ام سلمه رضی الله عنها یو ورځ یا رسول الله، چې الله رب العزت په دې هجرت ذکر کولو کې د دې زنانو تذکره ونه کړه، الله د آیت راولی. نو قانون د آیات کې ضرورت نشته چې الله ځای په ځای زنانه جدا ذکر کوي. کله چې الله وایي یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، په دې کې نارینه او زنانه ټول دننه دي. هر مسله قانون یاد کوي، هر صبر ته اساس چې هر مسله چې د نارینه دپاره بیان شوې ده هغه د زنانه دپاره هم ده، وقه شان ده. او چې کله فرق یې که نه، نو الله رب العزت ستا د رب نه خبره نه یېرېږي، هغه فرق یې بیان کړی دی، یا په قرآن کې یا د رسول صلی الله علیه وسلم په ژبه. نور اصل دا دی چې ښځه او سړی څه دي؟ یو شان دي. احکامو کې په دین کې دوی یو شان دي، چې کوم ځای کې فرق راغی الله یې بیان کړي یا یې رسول صلی الله علیه وسلم بیانوي. نو دلته الله سبحان الله چې کله هغې دا خبره وکړه، الله دا آیت راولي
چې زه ګوره عمل نه ضایع کوم من ذکر انثى کاغه د نارینه او که د زنانه بعضکم من بعض بعض تاسو د بعضو نه دي یعنی معنی دا دی چې الله وایي چې ما ته پکې فرق نشته چې چا هم نیک عمل وکړو زه به له بدله ورکړو تاسو ټول یو شان یې نو دا نه چې دا نارینه دی د اجر ډېر دی دا زنانه د لږ دی یا د زنانه اجر ډېر دی نارینه لږ دی داسې څه نشته فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم نو هغه کسان چې هجرت یې کړی دی او ایستلی شوي دي د کورونو د هغوی نه واوذوا فی سبیلي او نقصان یا او تکلیف ورکړی شوی دی هغوی ته په لاره زما کې او ځان عادت کوي د دې اوس د دې مختصر خبرو سره لکه چې را روان روجي درسونه هغه اکثر به داسې چې موږ به حواله ورکوو چې مخکې خبره شوې ده او دا کم آیتونه چې واضح تفصیل ته ضرورت نه چاته څه مسله هغه بیا ویلی شي وروسته چې زه په دې خبره پوه نه شو ښه نو چا چې هجرت وکړو وایستلی شو د کورونو نه او تکلیفونو ته ورکړی شو د الله په لار کې وقاتلوا وقتلوا او جنگونه یې کړي دي او وجلی شوي دي لأکفرن عنهم سیئاتهم خامخا ریجوم به د هغوی نه ګناهونه د هغوی ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار او خامخا ورننه باسم به هغوی جنتونو ته چې بهیږي به لاندې د هغې نه ولي ثوابا من عند الله بدله د طرف د الله نه والله عنده حسن الثواب او الله چې دی د هغه سره ښایسته بدله ده ښه نو سوال له هغې زړه ته چې دا کافران مخکې الله وی مسلمانانو باندې سختې تیرې کړي دي جهادونه یې کړي دي هجرتونه یې کړي دي د کورونه ویستی شوي نو کافران خو مزې کوي دا ولې نو الله جواب کوي چې د کافرانو په دې مزو باندې دوکه نه شي لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد دوکه دې نه کي تا له راوړېدل د کافرانو په ښارونو کې تقلب اوړېدل تګ را تګ روغ رمټ چې راځي او دا ګرځي راګي نن سبا هم باز وایي یاره وایي دوی سره د دنیا ډېره پراخه دلته فایده یې ده که الله وی دوکه دې نه کي تا دا خبرې معنی دا شوه د دنیا دا نعمتونه دا دې تا په سوچ او په فکر کې راچي دا ګوره ټول ختمېدونکي دي دلیل پې څه دی یو سړی وایي چې ما ته پې دلیل وښایه او دا خبره دلته کوم ځای کې ده دلیل پې دا دی که چېرته د دې قدر او قیمت وی الله دې کافر له نه ورکوله او حدیث کې راځي نو چې کافرانو سره دنیا پراخه شوه دلیل د څه دی چې د الله په نزد قدر نشته او چې د الله په نزد قدر نشته نو په هغې پسې ځان لیونی کوم متاع قلیل فایدې دي لږې وقتي طور فایدې دي ثم مأواهم جهنم بیا ځای د اوسېدو د دوی جهنم دی وبئس المهاد او بد دی ځای تیار شوی دلته بله فایده یاده که که هر څومره سخته د باندې وي که نه د الله نه ښه امید ساته انشاءالله ښه ورځې را روانې دي لکه څنګه چې کافران ګوره دلته ازاد دي الله وي په دې مه دوکه کېږي ځکه چې یو څو ورځې فایده یې ده په دې کې دننه دا خبره پرته ده او په چا چې سخته ده دا سخت هم یو څو ورځې ده دا پکې نه پرته ده فایدې چې یو څو ورځې دي تکلیفونه هم یو څو ورځې دي بیا ښایسته ورځې را روانې دي او الله ذکر کړي لكن الذين اتقوا ربهم مگر هغه کسان چې یریږي د خپل رب نه لهم جنات د هغوی دپاره جنتونه دي تجري من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د هغې نه ولې خالدین فیها همیشه به یې په هغې کې نزلا من عند الله
مېلمستیا د الله د طرفنا وما عند الله خیر للابرار او هغه څه چې د الله سره دي غوره دي د نیکانو خلکو دپاره. الله دا مېلمستیا زموږ ټولو نصیب کړي او زموږ د مور او پلار دی الله نصیب کړي. اوس صورت ختمیږي نو الله رب العزت یو خبره ذکر کوي چې اهل کتابو کې دیندار خلک کوم شته. سبحان الله څومره عدل او انصاف وره. ځکه چې دې صورت کې د اهل کتابو ډېر عیبونه او قباحتونه بیان شو نو کیدای شي د چا زړه ته راغلي چې د اهل کتابو کې به د سره چا ایمان نه راوړی. الله وایي نشتي پکې اگر که لږ دي خو شتي. او داسې خبرې مخکې سوره بقره کې تېرې شوي. وإن من أهل الكتاب او یقینا بعض د کتاب والونا لمن يؤمن بالله هغه څوک دي چې ایمان لري په الله وما أنزل إليكم او باغ کتاب چې نازل شوی دی تاسو ته وما أنزل إليهم او باغ کتابونو چې نازل کړی شوي دي هغوی ته خاشعين لله عجزي کوونکي دي الله ته. ځکه خو ایمان راوړو که نه غټه خبره د کمال په دوی کې څه وه عجزي. چې عجزي وکړه نو په هغه خپلو کتابونو مې ایمان راوړو او په قرآن باندې مې ایمان راوړو. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ناخلی پایتونو د الله لږ قیمت. اولئک لهم اجرهم عند ربهم دا کسان دوی لره اجر د دوی دی بنیز د رب د دوی. ان الله سریع الحساب یقینا الله زر حساب کوونکی دی. رب العالمین دا صورت ختمی په یو جامع آیت باندې. سبحان الله لنډ او ون چې دا ټول صورت خلاصه د کامیابی اسباب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ایمان والو صبرو که یو کلک شئی پا صبر باندی. یا معنی دادا چې صبرو که یو نورو تم دا صبرو آئی بازو دی سویلی ولی دا اللہ ہوئی لکه دا اوگد صورت تا پدی که دیر احکامات تی پدی احکاماتو بانی عمل کول سبواری صبر غواړي. دا شان صبر وکړي د دشمن په مقابله کې کلک شي. دې صورت کې تیر شو چې دشمن زمونږ د دوه قسمه مقابله موږ سره روانه کړې ده. یا خو زمونږ مخې له به راځي زمونږ سره به جنګ کوي او په هغې کې صبر پکار دی. یا د هغوی چال چلونه یا د شیطان وسوسې او هغې له هم صبر پکار دی. ښه چې د الله بندګي کوي عبادت کوي دا هم صبر غواړي. ورابطو او ځانونه وتړئ رباط د دې څه معنی د ورابطو. ګوره مرابطه دوه قسمه دشمن ته مورچه کې کېناسته یعنی دشمن ته مورچې او سنګرونه ونیسئ مضبوط دا هم په دې کې دي. دغه شان عباداتو ته ځان وتړئ دام یو مورچه ده یو سنگر دی. او حدیث کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي جوماتونو ته ډېر قدمونه اخسته او په سختو حالاتو کې اودس پوره کول او د منځه انتظار کول چې مونځ ختم شي د بل مونځ انتظار کول. ذلکم الرباط دغې ته مرابطه وایي ځان تړل وایي. نو دلته دواړه قسمه مورچې تی مراد دي. که هغه مورچه ده چې دشمن ته پکې ته نایسي او د مسلمانانو د حدودو او د هغوی د باډرو حفاظت پکې، او که هغه مورچه ده چې ته پکې شیطان ته پروتي چې هغه تا د عباداتو نه ګډوډ نه کړي. ښه دا داسې مورچه ده چې دې کې به همیشه وي. دغه بله مورچه چې کومه ده هغې کې کله وخت راځي کله نه،
خو دا مورچه همیشه به رانیسي او که دا مورچه دې پرېښوده شیطان د باندې زورور کېږي. نو دا به کوم دننه پرته دا خبره. او اوس خو خصوصا زموږ دپاره دا آیت سبحان الله څه ناشنا ذکران. رمضان اولنۍ شپه اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کوئ، نورو تم د صبر وای او ځانونه وتړئ بندګۍ ته، مورچې راونیسئ. واتقوا الله لعلكم تفلحون، او ویریږئ د الله نه د دې دپاره چې کامیاب شئ. بس صورت به دې ختم کړو ځکه چې تقوا بنیاد دی. سبحان الله ګوره موږ چې د کله نه د تفسیر شروع کړی څومره پیرې به موږ اورېدلي الله موږ ته د تقوا وایي. چې موږ ذکر کړی وه دا خبره تقوا دا بنیاد دی. چې تقوا وه ته په دین عمل کوي، چې تقوا لاړه هر څه لاړو ختم شو. ګوره د صورت په اوله کې الله رب العزت د نیکانو خلکو دعا را نقل کړې وه. شتي که نشتي؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديت. او د صورت په اخره کې هم الله د نیکانو خلکو دعاګانې راوړي. د صورت په اوله کې د وحي تذکره شوې ده، د صورت په اخره کې ګوره د صورت په اوله کې الله وایي دا کتابونه ما درلېږلي دي، یو څو کتابونه یې ذکر کړي. دلته الله وایي اهل کتابو کې بعض هغه دي چې هغوی په دې کتابونو ایمان لري. ناول سره د اخر سره تړلی شوی. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن باندې، او الله سبحانه وتعالی دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. سبا به انشاءالله زموږ درسونه د سبا نه به زموږ درسونه د ورځي او څنګه چې د روجې ترتیب دی تاسو ته معلوم دی هغه شان وي. ماسپښین مانځه نه بعد به شروع کېږي او ماښام مانځه ته چې څه ټیم پاتې شي هغې پورې. منځ کې پکې مازدیګر د مانځه نه مخکې 40 منټه 45 منټه دا پکې وقفه یي، څوک به اودس کوي، څوک لږ خپې پکې غځوي، نو د هغې ګنجایش پکې وي. سبا نه به انشاءالله دغه ترتیب که پکې د جمعې مونځ هم راځي، د جمعې ورځ راځي، نو د جمعې د ورځې هم ترتیب هغه تېر شوي کال ملګرو ته معلوم و چې مانځه نه به ډایرکټ بیا جومات کولاویږي. نو دا به د سبا نه زموږ انشاءالله ترتیب وي او کوشش کوي اوس به پته لګي. او که خیال هم کړی دا هوښیار اس هوښیار اوښ چې کله د منډو مقابله یې که نه او دی د لرې نه هغه ځای ویني په کوم ځای چې په کومه پټه چې دی واوړي نو ګټي هغه نښه ویني دی زور ورکړي. په دې اخره کې دی د ټول نه مخکې چې هغه کوم ته چې خلک وایي چې یاره دی نشي ګټلی هغه وګټي. نو اوس وخت حقه دی چې نښه موږ ته ښکاره شوې ده، دا نه چې اوس سړی شاته شي. یو میاشت موږ محنت وکړو، اوس چې صحیح د محنت وخت راغی او بیا موږ پرېږدو. اوس لکه محنت ولې کم شو، اوس روجه شوه. عجیبه خبره ده ښه، محنت کم شو ولې؟ یعنې د دې خبرې ته وګوره چې میاشت د محنت شروع شوه وایي روجه شوه. نو ما ته پته یې چې ګران کار دی، اسان نه دی، خو الله یې اسانوي. داسې الله اسانه کړي سړی به پوه نه شي. او زه هر کال د الله شکر ادا کوم که نه بې شماره په دې چې الله موږ له ډېرې ښایسته روجې را کړي داسې چې سړی پکې شپه ورځ د قرآن سره تړلی شوی. او هغه داسې ماسپښین نه ماښامه پورې قرآن شو، بیا روجه ماتې، بیا که تراوو کې څوک قرآن وایي هغه قرآن اړی، بیا په تراوو کې قرآن، بیا په تهجد چې آخري شپو کې شي هغې کې قرآن، بیا په منځ کې چې څوک درس و تدریس کوي هغه په دې منځ کې بیا تفسیر ګوري، قرآن ګوري، سبا له به وایي. یعنې د دې نه ښه روژه به نشته. الله رب العزت زموږ تعلق د خپل کتاب سره پیدا کړی په دې میاشت کې. ګوره شهر القرآن، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، قرآن پکې نازل شوی دی او زما او ستا رابطه ورسره جوړه شي. یو چت نعمت دی د الله. نو د سبا نه به پته لګي د ځوانانو او د غیر ځوانانو، د زور پته دې کې لګي، دا په پیسو ګټلو کې نه لګي، نه په بلاک اوچتولو کې یا په
زور کولو کی یا په پهلوانۍ کی پته په دې سي میدان کې لګي الله رب العزت تی موږ له توفیق راکړي دې میاشت کې د عباداتو کولو او الله رب العزت تی زموږ دا دوره په خیر سره سر ته ورسي او الله دې پکې موږ نه بیماري او الله دې ورته موږ نه کمزوري کوي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.